السلام علیکم دوستانو، تاسو نی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او ژوند مو هم په خیر او عافیت سره روان وي. موږ هم الحمدلله ښه یو. هوا لږه یخه شوې ده، نو همدې دپاره ټولو ته لږه لږه هوا هم رسېدلې ده. نو د الله فضل دی. دا چې د څو ورځې ویډیوګانې نوې اپلوډ شوې، نو د هغې وجه هم همدا وه چې یو څه مریضانو او مصروفه هم وم. راځئ چې د دې اونۍ پای ولاګ په ګډه سره وګورو. دوستانو، که تاسو هم کومه سپارښتنه لرئ او یا هم کومه ځانګړې محتوا لرئ، نو کومنټ کې راته ولیکئ. زه یې ځان سره نوټ کوم او بیا کوشش کوم چې په نوبت تاسو دپاره ویډیو جوړه کړم. د دې اونۍ پای 2 سالګرې کې دا وتو. یو خو مې د ورورې سالګره وه چې 2 کلنه شوه، او بل د 2 دوستانو د زوی او لور سالګره وه. نو هلته هم دعوت شوي وو. د هفتې په ورځ د ملګرې سالګرې ته په هوټل کې دعوت شوي وو چې هغوی دواړو خویندو د خپل د بچیانو سالګرې یو ځای لمانځلې. هلته یې ماشومانو دپاره هم یو ډېره ښایسته سیټ اپ او د لوبو مصروفیتونه جوړ کړي وو، او ورسره یې جایزې هم ایښې وې چې هر ماشوم چې ګټله نو یو څه ناڅه به یې د خپلې خوښې ترې راواخیستل. بیا نو ډوډۍ تیار شو. ټول لاړه چې د خپلې خوښې خواړه نه هر څه چې غواړي واخلي او نوش جان کړي. ډوډۍ نه بعد بیا کیک پرې کړه او باقي مراسم یې هم پر مخ بوتلل. په بله ورځ نو زما د ورورې دویمه کلیزه وه، هلته تلو. د هغې دپاره مې سپرینګ رول جوړ کړ چې دا زما د ورېندارې ډېر خوښېږي. د هغې دپاره مې اول د چرګ د سینې غوښه سره د لږ مالګه او سرکه په یو دیګ بخار کې واچوله، او 15 دقیقو دپاره مې بخار ورکړ چې نرمه شي. غوښه چې نرمه شوه، بیا مې دا غوښه پنجې سره ریشه ریشه کړله. ورپسې بیا 4 غټې قاشقې په اندازه غوړي په کړایي کې واچول او پرې مې ښودل چې ګرم شي. بیا مې هماغه ریشه شوې غوښه هم پکې واچوله او 15 دقیقو دپاره مې سره کړله. تر څو چې دا سره کېده، نو سبزیجات لکه کرم، دولمه مرچ، ګازرې، مرچک او شین پیاز مې ورته تیار میده کړو. دا مې بیا د غوښې په سر واچول، سره میکس مې کړل. بیا مې پکې 3 غټې قاشقې په اندازه سپینه سرکه، 3 غټې قاشقې په اندازه سویا ساس، ضرورت په اندازه مالګه، 1 وړه قاشقه دانه‌دار سره مرچک، 1 وړه قاشقه تور مرچکو پوډر مې پکې واچول، سره ګډ مې کړ، او یو څو دقیقو دپاره مې نور هم سره کړه چې دا سبزیجات نرم شي. بیا مې پکې نیمې پیالې په اندازه تازه دانې هم واچوله او سره میکس مې کړ. په آخر کې مې بیا 2 غټې قاشقې په اندازه چیلي ساس هم واچولو. دا مې هم ورسره میکس کړ. بیا یې منقل ګل کړ او دا کړاهي مې ترې لرې کړ. یو بل لوښي ته مې واړول چې لږ یخ شي. ورپسې نو دغه تیار اوړه چې خاص هم د سپرینګ رول او سمبوسو دپاره وي، دا مې راواخیستل. دا مې یو 2 ساعته مخکې تیار یخدانه راویستي وو چې نرم شي او جوړول یې بیا اسانه شي. دې نه مې بیا یوه جدا کړله. د یوې غټې قاشقې په اندازه مواد مې ورته په یو څنګ کې واچول او سره راتاو مې کړ. په آخر کې بیا یو څنډه کې ورته د اوبو او اوړو مخلوط جوړ کړ او ووهله تر څو د ښه صحیح سره ونښلي او خلاص نه شي. دوستانو، دا سپرینګ رول چې زه په دا طریقه جوړوم، نو د ټولو ډېر خوښېږي. نو کله چې چېرته ځم یا هم خپل منځ کې چېرته ځو او یو څه ناڅه د وړلو دپاره وي، نو همیشه مانه چې لاره ورکه وي، نو ورېندار دوی نه مې مور د نه پوښتنه کوم چې څه جوړ کړمه. نو هغې راته همیشه وایي چې همدا سپرینګ رول جوړ کړه، ځکه چې همدا یې د ټولو ډېر خوښېږي. اخر کې مې ورته وویل چې داسې نه وي په همدا نوم باندې مشهوره شمه، ځکه موږ افغانان خو عادت لرو چې یو چا یو 2 ځله یو کار وکړي یا هم څه راوړه، نو په هماغه یې مشهوروو. نو ما هم ورته وویل چې داسې نه وي چې زه هم په دې مشهوره شمه. نو دا چې زما د ورېندارې دا سپرینګ رول ډېر خوښېږي، نو ما وویل چې راځه په دې سالګرې کې ورته همدا جوړه کړمه چې دا واقعا ډېر خوندور هم راځي او زما خپله هم ډېر خوښېږي. ښه نو دا ټول سپرینګ رول مې چې جوړ کړل، نو په غوړیو کې مې بیا دواړو خواو نه ډېر کم او نه ډېر تیز اور باندې سره کړل، یعنې په اوسط درجې باندې، او دا مې بیا په غوړۍ کې کېښودل. دې نه بعد مې بیا ډالۍ ورته جوړه کړله چې یو جوړه جامې، بوټان، د لوبې سامان مې ورته اخیستي وو. دې ټول نه مې بیا یو پلاستیک راتاو کړو او ډالۍ مې ورته جوړه کړله.
دا سالګرده موږ ډېره غټه نه وه نیولې، فقط د کورنۍ غړي وو، لکه زه، خور مې، د ورېندارې کورنۍ او پلارګنۍ مې. نور نو څوک نه وو، فقط موږ خپله وو او دا ورځ مو همداسې کورنۍ سره یو ځای په ګډه او خوند سره تېره کړله. هلته چې لاړو نو هغوی هر څه تیار کړي وو، پکڼې هم تیار بندي کړې وې، ډوډۍ هم تیاره کړې وه. ډوډۍ کې پانی پوري جوړه کړې وه، منتو، ریشې، د پیازه، 3 رقمه کبابونه او باقي هغه شیان چې تاسو ویډیو کې لیدلی شئ. په آخر کې نو موږ هم ورسره مرسته وکړله او لاس په لاس مو کو ډوډۍ مو وویستله. اشپزي هر څه خلاص وو، فقط دسترخوان هوارول او هر څه منظم پرې کېښودل پاتې وو چې هغې کې مو لاس په لاس کړه تر څو زر زر هر څه اماده شي او دسترخوان هوار شي. بیا مو دسترخوان هوار کړ، هر څه مو منظم پرې کېښودل او ډوډۍ مو بیا په ګډه سره وخوړله. ډوډۍ نه بعد بیا تر څو ورېندارې مې چای تیارول، ما ورته زر زر د خوږو او سنیک پلیټر جوړ کړ چې دا تاسې کولی شئ دلته وګورئ چې څنګه مې جوړ کړ. کیک ورته لکه ته زما مشر خورکۍ تیار کړی و چې هر ځل مخکې ځل نه لا ښایسته خوندور کیک جوړوي، چې دا کیک یې هم ډېر مزهدار او ترڅنګ یې بېحده ښایسته هم جوړه کړې وه. زما د خورکۍ کیکونه تاسو نورو ولاګونو کې هم لیدلې وه. بعضو پوښتنه کړې وه چې آیا هغه هم یوټیوب چینل لري که نه؟ نو دوستانو، هغه یوټیوب چینل نه لري او کیک فقط کورنۍ کې چې د چا به کار وي هغوی ته جوړوي. دا یو ډول هابي دی، پروفیشنلی دې باره کې لا پلان نه دی نیولی. خو یو ورځ به د خیره تاسو لپاره زه د هغې کیک جوړولو مکمل یو ویډیو جوړه کړم چې څنګه کیک جوړوي، کریم یې څنګه جوړوي او کوم ټیپس او ټریکس چې وي هغه به هم تاسو سره شریکه کړم. بیا نو ایسه د کیک ماتولو وخت هم رانږدې شو، کیک مو هم مات کړ چې د ماشومان ترڅنګ زموږ هم ساعت ښه صحیح تیر شو. بیا مو نو کیک مات کړ، چای مو وڅښلو، ورپسې نو د ورېندارې کورنۍ مې لاړل. نو موږ نو بیا تقریبا د شپې 3 بجو پورې ناست وو. موږ خویندې ورونه ډېر وخت بعد بیا سره یو ځای شوي وو، نو ډېر خوند یې وکړ او ساعت مو هم ډېر تیر شو. سهار نو ورېندارې مو راته ښه یو خوندور روغني ډوډۍ هم پخه کړله، چای مو چې وڅښلو بیا نو لاړو خپلو کورونو ته. او همدې سره دا ولاګ هم پای ته ورسېدو. دوستانو هیله ده چې دا ولاګ مو خوښه شوي وي. که مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ. که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. الله پامان.